په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. د بهرنیو چارو وزارت له وزیر سره د پاکستان سفیر لیدنه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ماموریت پای ته رسیدل. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې د 80,000 ټنه انتقالاتو ترسره کېدل. او مسکو ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر سفر. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. زه ذبیح الله وصال یم. بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست. د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس ضیا احمد تکل ویلي د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقي په کابل کې د پاکستان سفارت له سرپرست عبید الرحمن نظامانی سره کتلي دي. په دغه کتنه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د افغان کډوالو پر جبري رایستلو او د ځینو ارګانونو له لوري له کډوالو سره په نامناسب چلند خپله خواشیني څرګنده کړې. روان ناسم چلند یې پارونکی او د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان بللی او د دغه وضعیت د بدلون غوښتنه یې کړې ده. تکل زیاته کړې چې په دغه کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي او اقتصادي مسایلو هر اړخیزې خبرې شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یوه راپور کې ویلي د امریکا د بشري مرستو ځنډول او د افغان کډوالو راستنېدل د افغانستان بشري وضعیت خراب کړی دی. دغه بنسټ ټینګار کړی چې د مرستو ځنډول په ځانګړې توګه د خوړو اړوند مرستو لپاره د بودیجې کمښت په دې هیواد کې د خوړو د خوندیتوب لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې د 2021 زیږدیز کال په اګست کې د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ راهیسې تر 2.7 میلیونه زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران هیواد ته راستنه شوي او په 2025 کال کې د کډوالو راستنېدل لا پسې زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې مخکینی ځانګړي استازي توماس نیکولسن پر خپل ایکس لیکلي چې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی دی. د اروپایي ټولنې دغې ځانګړي استازي له ټولو افغانانو او هغو کسانو چې په دې لړ کې ورسره همکاري کړې ده مننه کړې ده. افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي په توګه د هغه دنده د روان زیږدیز کال د مارچ په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې وه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلینو خبر ورکړی چې په پلازمینه کابل کې د سوري زړه په رنځ اخته 49 ماشومان د درملنې لپاره 6 داخلي روغتونونو ته ورپېژندلي دي. سرچینې زیاته کړي چې د یادو ناروغو ماشومانو درملنه او عملیات د افغاني سرې میاشتې په مالي لګښت ترسره کیږي. د پوهنې وزارت وایي چې په تیر 1403 ښوونیز کال کې د پوهنې وزارت د مسؤلینو په هڅو د یاد وزارت اړوند 121 ملکیتونه چې د یو شمېر کسانو له لوري غصب شوي وو بیرته راګرځول شوي او د پوهنې وزارت په ملکیت کې شامل شوي دي. د پوهنې وزارت وایاند منصور احمد حمزه وایي یادو ملکیتونو کې 104 بابه ښوونځي، 11 د ښارګوټو ساحې، 15 بابه مدارس او دارالحفاظونه او یوه اداري څانګه شامل دي. د کرنې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت سرپرست عطاالله مري په تاشکند کې له خپل ازبکستاني سیال ابراهیم عبدالرحمانوف سره کتلي دي. په دغه کتنه کې د اسلامي امارت پلاوي او د ازبکستان د بېلابېلو سکتورونو د استازو ترمنځ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ په برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ د پراختیا په اړه د نظرونو تبادله شوې ده. د کرنې وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي عطاالله مري افغانستان کې د پانګونې لپاره د لازمو امکاناتو او فرصتونو په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د کرنیزو محصولاتو د تولید لپاره باید په ګډه کار وکړي څو د کورنیو اړتیاوو پوره کولو برخه کې مرسته وشي. د ازبکستان د کرنې وزیر ویلي هیواد یې د کرنیزو محصولاتو لکه پنبې، وریجو، میوو او سبزیجاتو ته اړتیا لري او افغانستان کولی شي په دغه برخه کې ازبکستان ته د صادراتو لپاره مهم رول ولوبوي. د میدان وردګ ولایتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 63 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو په برخه کې 15 بېلابېلو پروژې پلي شوي دي. د یاد ولایت د سیندیزې حوزې رئیس عبدالصمد حلیم ویلي چې
دغه پروژې د یاد ولایت په چک د امیرداد، بهسود، نرخ، سیدآباد او جغتو ولسوالیو کې د 63 میلیونه افغانیو په لګښت پلي شوي دي. د ټولګټو وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه وزارت سرپرست محمد عیسی ثاني د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرینوف سره د سالنګ تونل د ترمیم، د نوي تونل جوړولو، له روسیې د اوسپنې پټلۍ لپاره د وسایلو او ماشینونو او اجزاو د پیرلو په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. په دغه خبرپاڼه کې چې د ټولګټو وزارت د ویاند محمد اشرف حقشناس له لوري خپره شوې، ویل شوي چې دواړو لورو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه ټینګار کړی او ښاغلي ژیرینوف ویلي د افغانستان سره په یادو برخو کې همکارۍ ته چمتو دي. په تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 14,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره اونۍ د حیرتان، اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 14,000 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي، چې په یادو توکو کې 14,440 ټنه توکي صادر شوي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوالو ټولنو ویلي چې پاکستان د افغان کډوالو په نیولو او شړلو کې له زوره کار اخلي او راستنیدونکي کسان د روغتیا او خوندیتوب په برخه کې د پام وړ ګواښونو سره مخ دي. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د بې اسناده کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان حکومت په هر ځای کې د لیږد مرکزونه جوړ کړي او پولیس یې پکې ځای پر ځای کړي دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون ویلي چې پرون د ننګرهار تورخم له لارې 450 کورنۍ، د قندهار د سپین بولدک له لارې 402، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 70 او د هرات د اسلام کلا له لارې 49 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دغه راز 3522 راستنه شویو ته سیم کارتونه ویشل شوي، 262 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي او سلګونه کورنیو ته مرستې ویشل شوي دي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو یو قومندان ویلي له افغانستان سره په ګډه پوله د یو دیوال جوړول چې 3 کلن پلان دی لومړی کال بشپړ شوی او په کارونو کې پرمختګ هم شوی دی. دغه ایرانی نظامي چارواکی وایي دغه دیوال چې 900 کیلومتره دی یوازې 4 متره یې لوړوالی بسنه نه کوي، بلکې دا به په مصنوعي ځیرکتیا، ټکنالوژۍ او پرمختللو وسلو او نظامي تجهیزاتو هم سمبال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر روانه اونۍ مسکو ته سفر کوي. رویټرز خبري آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قبله راپور ورکړی چې عباس عراقچي په دغه سفر کې د عمان په منځګړیتوب له امریکا سره د نامستقیمو خبرو په اړه خبرې وکړي. راپور زیاته کړي چې ایران به له روسي لوري سره په دغه تړاو مشورې وکړي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال مجید تختروانچي ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه دویم پړاو خبرې اترې راتلونکې شنبه په روم کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړي چې دا خبرې به هم د عمان په منځګړیتوب ترسره شي. بل لور ته د امریکا دفاع وزیر له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې که د امریکا او ایران ترمنځ خبرې بې پایلې وي نو نورې لارې هم شته دي. پیټکزیت دغه راز هیله څرګنده کړې چې پوځي اقدام ته اړتیا ونه لیدل شي. هغه ویلي ډونالډ ټرمپ ژمن دی چې د ایران د اټومي وسلو مخه به ونیسي. یا د امریکایي چارواکي د یمن د حوثیانو پر وړاندې د دغه هیواد د اقداماتو او پراخو عملیاتو د وړتیاو یادونه هم وکړه او ویل چې موږ نه غواړو له دې وړتیا ګټه واخلو، خو که اړتیا پیښه شي نو د ایران د اټومي بم ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره به هم ترې کار واخلو. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د غزې په شمال کې پر الحلې روغتون د اسرائیل د وړمې ورځې د برید په پایله کې دغه روغتون په بشپړه توګه ویجاړ شوی او له کاره لوېدلی دی. په غزه کې چارواکو ویلي د روغتون پر مهمو څانګو لکه عاجل خونې، لابراتوار، سکین ماشینونو او درملتون ته زیان رسېدلی چې دغه مرکز یې له طبي خدمتونو وړاندې کولو غورځولی دی. او وروستی خبر مو هم د سپورټ له ډګره افغانستان له 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په لړ کې له عمان وروسته د هانګ کانګ له 19 کلنو کم عمره لوبډلې ته هم د 8 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. کرکټ بورډ ویلي افغان ځوانانو د سیال هانګ کانګ لوبډلې د 70 منډو هدف په 15 اوور کې د خپلو 2 لوبغاړو په سوځېدو سره بشپړ کړ او دغه لوبه یې د 8 ویکټو په توپیر وګټله.
په افغان لوبډله کې خالد احمدزي 13 ناسوځېدلې، فیصل 14 او لوبډلمشر محبوب خان 22 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي خبرونه مو هم دومره وو.